السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ. ملګرو امید ده چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. ملګرو نن به موږ په تصویر باندې خبرې کوو چې څنګه تاسو د خپل تصویر بیکګراونډ بدلولی شئ یا یې بلر کولی شئ. عام خلک چې تاسو ګورئ هغه خپل هغه د تصویر بیکګراونډ بدل کړی یا هغه بلر کړی یا یې د DSLR کیمرې په شانتي پې جوړ کړی. نو په هغې به خبرې کوو چې تاسو څنګه دغه شی کولی. نو ویډیو شروع کوو. ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو زموږ چینل نوی یاست، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. نو تاسو به ټول نه مخکې خپل موبایل به راواخلئ، لاړ به شئ کروم ته یا بل داسې ویب سایټ به اوکې کړئ. نو تاسو به په دې کې ولیکئ ریمو دا به ورکړئ، ډاټ پسې به ورکړئ REM ریمو بیا پسې BG پسې ورکړئ ریمو بیکګراونډ. نو دغه ولي سر باندې راځي، تاسو به دغه وکړئ. که تاسو به داسې ویب سایټ کولاو شي، تاسو به د فسټ په ولي باندې به کلیک واخلئ، دا ریمو BG لیکلی دی. نو تاسو ته به داسې یو ویب سایټ کولاو شي، په دې کې به تاسو ته به دغه باندې لیکلی به د ابي کلر کې اپلوډ ایمیج باندې تاسو به کلیک واخلئ، په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو به دې ځای کې خپل یو تصویر سلیکټ کړئ چې تاسو ته کوم یو خپل تصویر کوم یو جوړول غواړئ، نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. چې تاسو هغه سلیکټ کړو، فرض که زه دا خپل تصویر راخلم، دا یو تاسو به ډن پسې ولیکئ. دې ته به تاسو یو څه سیکنډ انتظار وکړئ، دا به اپلوډ شي دا تصویر. نو دا تصویر به بیا هم داسې راشي. نو تاسو کو داسې کټ کول غواړئ، داسې جوړول غواړئ، خو داسې هم کېږي. خو داسې نه کوئ، نو بیا لاندې چې تاسو راشئ، نو په دې ایمیج باندې ایډیټ باندې به کلیک واخلئ، په دې ګوټ کې ښایي دې باندې چې تاسو کلیک واخیستل، نو بیا تاسو ته بلها هر قسمه دغه ښایي، یعنې دا یې بلر دی. که تاسو چېرته DSLR په شان تصویر جوړول غواړئ، نو هغه شانې کېږي. دا خو هغه لاندې خپل کلر ته ښایي، اوس چې موږ کوم کلر یعنې نور ډیزاینونه هم پکې بلها بدلېږي. که نور تاسو پکې سمندر په سایډ یا نور دغه کې جوړول غواړئ چې زما تصویر د شو، یا شین غرونو حساب باندې جوړول غواړئ، نو هغه هم داسې جوړېږي، یعنې بلر کلی شاید تاسو ته ښایي، ښه په اسانۍ سره تاسو ته ښایي. نو چې داسې تاسو جوړ کړو تصویر خپل، فرض که زه اوس دا شین کلر په دې باندې سیټ کوم، نو چې تاسو په دې باندې خپل یو کلر به پې سیټ کړئ، بس به دې ګوټ کې ته دغه نشان ښایي، دا کراس شان، په دې به تاسو کلیک واخلئ. نو تاسو به دا ډاونلوډ ایمیج باندې به کلیک کړئ. نو دا به ډاونلوډ شو ایمیج، بیا به تاسو زه به دې نه اوپن کړم، تاسو وګورئ دا تصویر دی څومره زبردسته جوړ شوی دی. هغه بیکګراونډ هم ته بدل شو، شاته بیکګراونډ هم د بلر شو، یعنې څه پکې ښکاري نه، او نور هم دغه شانتې د بغیر څه DSLR بغیر د نور څه ایپس وغیره نه، په ویب سایټ په دغه باندې. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره وه، بیا به هم په یو نوي ویډیو کې ستاسو سره میلاویږو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو ته هم ووایئ چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړي او زموږ ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې ورسره کړئ. ډېره مهرباني ماته راکړئ اجازت، را روانې ویډیو کې میلاویږو. د لوی الله په امان.